سلامونه، نیکی هیلې او احترامات. دوستانو، مونږ روزانه په انټرنیټ، ګوګل یا یوټیوب بلها سیزونه سرچ کوو. په دې کې بعضې سیزونه د کار وي او بعضې سیزونه زموږ دپاره د تاوان او د خفګان ذریعه هم ګرځېدی شي. نن درته 5 داسې سیزونه درښایم چې په انټرنیټ د هغې سرچ بالکل مه کوئ. راځئ چې هغه 5 سیزونه څه دي. وړومبی د جرایم باره کې. په انټرنیټ د جرایم باره کې چیرې سرچ مه کوئ. مثلا چې ماشوم به څرنګه کډنیپ کیږي، یا قتل به څرنګه کیږي، یا ډرګس به موږ ته د کم ځای نه میلاویږي. دا قسمه معلومات چې د سیکورټي ادارو نه پاس کیږي او د هغوی سره سټور کیږي او په راتلونکي وخت کې دا زموږ دپاره د تاوان ذریعه ګرځېدی شي. نو د جرایم باره کې موږ له په انټرنیټ سرچ نه دی کول پکار. دویم د اسلحې باره کې. مثلا چې ښه ټوپک، ښه تماچه به موږ ته د کم ځای نه میلاویږي، یا بم څرنګه جوړیږي. دا قسمه سرچ زمونږ ذهن چې دا غلط شو کوي او دا معلومات چې دا د سیکورټي ادارو سره سټور کیږي او پرس کا که راتلونکي وخت کې زمونږ خوا وشه داسې څه معاملات وشي نو په هغې کې مونږ ګرفتارېدی او ملوث کیدی شو. نو دا قسمه سرچ چې دا مونږ له په انټرنیټ نه دی کول پکار. دریم د خپل علامت باره کې. ملګرو د هر چا وجود کې مختلف قسمه علامات موندلی شي، یعنی څوک د سستۍ ښکار وي یا د چا وجود کمزوري و، داسې بلها نور علامت هم کیدی شي. که پرس که دا مونږ په انټرنیټ سرچ کړو نو کیدی شي دا قسمه علامت چې دا د مختلف قسمه بیماریانو وي او مونږ په دې ټینشن کې اخته شو چې آیا زه خو د دې بیمارۍ ښکار نه یم، نو مونږ په ټینشن کې اخته کیدی شو. ځکه چې ګوګل ډاکټر نه دی مونږ ته غلط معلومات هم راکولی شي. نو د بیماریانو باره کې یا د خپل علامات باره کې مونږ له په انټرنیټ سرچ نه دی کول پکار. څلورم د بیماریانو باره کې. د بیماریانو باره کې موږ له په انټرنیټ سرچ نه دی کول پکار، ځکه چې انټرنیټ موږ ته غلط معلومات هم راکولی شي، غلطې بیماریانې، غلطې ټوټکې موږ ته ښولی شي او پرس که موږ هغې استعمال وکړو نو موږ د نوو بیماریانو ښکار کیدی شو. بلکې موږ له د یو ښه ډاکټر سره رابطې کول پکار دي، د ښه ډاکټر سره مشورې کول پکار دي، نو ډاکټر به موږ ته ښه معلومات راکړي. پنځم د څرمنې باره کې. وخت په وخت خلک چې دی د څرمنې د نوو بیماریانو ښکار کیدی شي، یا څوک غواړي چې د مخ رنګ چې دی دا سپین کړي، یا د چا په مخ باندې دانې راختلي وي هغه ختمول غواړي. نو که فرض که موږ په انټرنیټ سرچ کړو، انټرنیټ موږ ته مختلف دوايانې یا ټوټکې وښیي او هغه ټوټکې چې دی هغه غلطې وي او هغه موږ استعمال کړو نو موږ د څرمنې د نوي بیماریانو سره مخ کیدی شو او د نوي بیماریانو ښکار کیدی شو. نو د څرمنې د بیماریانو باره کې موږ له د انټرنیټ نه معلومات نه دی کول پکار، بلکې د یو ښه ډاکټر سره مشوره او رابطه کول پکار. نو ملګرو، امید دی چې نننۍ ویډیو بس تاسو خوښه شوي وي. که ویډیو مو خوښه شوي وي نو ویډیو لایک کړئ، ویډیو د ملګرو سره شریکه کړئ. د نورو داسې معلوماتي ویډیوز لپاره زمونږ یوټیوب چینل چې دی هغه سبسکرایب کړئ. مونږ کوشش کوو، هڅه کوو چې وخت په وخت تاسو سره معلوماتي ویډیوز شریک کړو. ډیره مننه.